جنتین بل علامه په دنیا کې چې جنتین ور باندې پیژندل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان کړی دی او باغ حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل الجنه او اهل النار مونږ ته ګوته په ګوته باندې راخودلې دي دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته متوجه شه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و اهل الجنه ثلاثه جنتين دا درې خلق دي هغه خلق چې په دغه درې صفاتو باندې موصوف دي وي دا جنتين دي دنیا کې دي خدا جنتين دي الله به جنت ته وي وي ذو سلطان مقسط متصدق موفق هغه شخص چې هغه د سلطنت او د بادشاہي د ملکي د ریاست د ولایت او د مشرۍ والا دي خو په دغه مشرۍ کې په دکی عدل او انصاف موجود دي دا د دې سره سره صدقې او خیرات ورکون کې دي او د دې سره سره د توفیق د عدل او د انصاف د نیکو اعمالو د عبادت او د بندګۍ ورکړه شوی دی نو دا جنتی دی څوک چې په موږ او تاسو کې په دغه درې صفاتو باندې مشر دی عادل دی متصدق دی او موفق دی نو دسی ذو سلطان داسې بادشاہ او داسې مشر او داسې ملک او داسې رئیس او داسې د کور رهبر دا جنتی انسان دی الله عز وجل جنت ته نبی صلی الله علیه وسلم دویم ذکر کو ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم وی هغه سړی دی بل چې هغه ډیر زیات مهربان دی رحیم انسان دی د پزړه کې شفقت او رحم موجود دی او د نرم زړه والا دی په هر خپلوان او په هر مسلمان باندې د په هر خپلوان باندې زړه درد کوي د په هر مسلمان باندې زړه درد کوي ولو کړه د خپلوان نه دی خو د زړه سره چنګيږي د زړه سره په خفقان کې راځي چې کله هغه په بد حالت باندې وګوري کله چې د انسان په زړه کې رقت موجود او رحم پکې موجود نو الله عز وجل دا انسان په اور باندې حرامي دا انسان الله عز وجل جنت ته بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی الا اخبركم على من تحرم النار غدا اي خبر د لدر نکم په چا باندې چې سبا ورځ په اور باندې حرام دي د مرګ نه بعد الله رب العالمین ورته نبی وی على كل هين لين سهل قريب په هر هغه شخص باندې الله عز وجل ور حرام کړی دی او سبا ورځ الله ورته نبی چې هغه ډیر نرم دی او ډیر د رقیق او نرم زړه والا دی آسان خوونه دي د دې په خوې کې تنسیا او سختي نشته دي او هر چا ته قریب دی او هر چا ته نږدې دی د هر چا زړه ته د قریب شوی دی د خو اخلاق د وجنه الله سبحانه و تعالی وې د سي بندگان په اور باندې حرام کړی دی الله رب العالمین ورته نبی نو هغه انسان چې د پزړه کې شفقت موجود دی د الله په مخلوق باندې د پزړه کې رأفت موجود دی او دا ور باندې خپکیږي خپلوان دی او کاغه غیر خپلوان دی نو دا سړی الله عز وجل جنت ته نبی صلی الله علیه وسلم دریم کا ذکر کو وی وعفیف متعفف ذو عیال هغه سړی چې پاک دمنه دی ځان د زنا لواطت نوړ اعمالو نساتی او ځان د سوال نه بچ کی ولو کډیر اهل عیال د پرسر دی هغه بچو ته ور پغاړه دی خزه ور پغاړه د پلار او مور دی نور د کور خدمات دی ذو عیال دی خو لیکن دا ځان ساتي د سوال نه ځان بچ ساتي مخلوق ته د ودریدلو نه وی الله عز وجل دا خلق جنتین ګرځولې دي په دنیا کې د خلق جنتین دي په اهل الدنيا کې او د مرګ نه بعد به الله عز وجل جنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل وی واهل النار خمسه ور ولا پنځه خلق دي د دین معلومه کې دا چې ور ولا ډیر دي او جنتین په خلقو کې کم دي وی واهل النار خمسه الضعيف الذي لا ضبر له هغه کمزور انسان چې دا عقل نه لري د سه عقل چې د لره د ګناهونو نه منکی الذين هم فيكم تبع هغه خلق چې په تاسو کې تابع دي اتباع دي معنا د سي مشران نه دي او دا په نور پس ور روان دي هغه خلق چې عقل نه لري چې دوی لره د ګناهونو نه منکی او په تاسو کې اتباع دي لا يبتغون اهلا ولا مالا نه د اهل په طلب کې دي چې ځان له نکاح مشروع مطالبه وکي او نه د مال په طلب
طلب کې دی چې ځان دپاره حلال مال وګټي. دا کوڅه ګشت دی او دا روډ ماسټر دی، کله په یو کوڅه کې ګرځي او کله په بله کوڅه کې ګرځي، کله د یو نه غلا کړي او کله د بل نه غلا کړي. نه د دین په کار کې مصروف دی او نه د دنیا په کار کې مصروف دی. نه پلار او مور خوشحاله کړل، نه کلیوال خوشحاله کړل، او کوشش کوي چې څومره جنایتونه د ده د لاسه کېږي چې هغه وکړي. داسې خلک په موږ او تاسو کې څومره ډېر دي والله چې دا کلي د هغې نه تنګ راغلل، دوکانداران د هغې نه تنګ راغلل، غریبانان د هغې نه تنګ راغلل. زمونږ په دې ګاونډ کې یو دوکاندار دی، دغه یو لاس باندې معیوب دی، هغه حلال رزق او حلال مال دپاره د سړک په غاړه باندې یو څه خرڅوي، پیاز او ټماټر، او بعضې ظالمان د روغ صحت سره راځي د شپې د هغه نه بترینې وړي، د هغه نه ټماټر وړي، د هغه نه انګور وړي، د هغه نه مڼې وړي. الله دې دغه ستا دپاره ځان وګرځوي که هدایت درته نه کېږي. د داسې مسلمانانو مظلوم او ضعفاو د اموالو نه ځان وساته، هلاک به شي، تباه به شي، د جهنم ورلنونه به درنه جوړ شي. داسې خلق اور والا دي چې هغوی د دین په غم کې هم نه دي او د حلال مال په غم کې هم نه دي، د اهلو او د پلار او مور په غم کې نه دي، او فقط په نشو تماشو کې ورننوتي دي او خپل ځانونه هم غرق کړل، خپله ټولنه هم تخریب او فساد ته بوتلله. داسې خلق اور والا دي، الله عز وجل هغوی اور ته وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل والخائن الذي لا يخفى له طمع، وی هغه خاین اور والا دی چې نه ښکاره کېږي دته یو ځای د تمې، و ان دق الا خان، اگر که ډېر معمولي ده مګر دا پکې خیانت کوي. یعنې هغه انسان چې خیانتګر دی او دته ځای پیدا کېږي د مال د وهلو او د یو څه د لاسته راوړلو، خو چې کار پکې د ده کېږي او لاس پکې د ده رسېږي، حلالي دي که حرامي دي، او که دا پې خاین جوړېږي او که غدار جوړېږي خو دغه کار کوي. وایي داسې خاینان دا اور والا دي، الله عز وجل اور ته وي. او دا حقیقت دی. منګ او تاسې ته دی الله عز وجل هغه مشرۍ راکړي چې هغه د الله په دین کې مشري وي، او د دنیا مشري خو دې حالت ته رسېدلې ده چې په 2 کسانو مشر شولې او په 3 مشر شولې او په 5 مشر شولې، د دې 5 او د دې 2 او د دې 3 مالونه مشران ضبط کوي، هغه لاس ته راوړي، د یو په نوم د بل په نوم پیسې راوباسي او هغه ټولې په خپل جب کې اچوي. دا څومره لوی خیانت دی، دا څومره لوی ظلم دی، دا څومره لوی زیاتی دی. مشرۍ ته خو خوشحالی، خو خیانت ته باید ته ودرېږي چې دا ونه کړي، خو د خیانتونو دروازې راکولاوي شوي دي. نن مشري فقط د دې دپاره غوښتله کېږي چې پیسې پیدا کړي او مال پیدا کړي، د نسو د کړوسو غم د هغه سره ورسره دی. د دې غم نشته چې زه د مخلوق خدمت وکړم، د قوم او د ملت او د خپل ولایت خدمت وکړم، فقط د دنیا د پیدا کولو غم دی او د هغې لالچ دی. خاینان الله عز وجل اور ته وي. دا خیانت چې په هر چا کې راغی. ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك، او بل هغه سړی وایي اور والا دی چې هغه نه سبا کوي او نه بیګا کوي مګر هغه ستا سره د خیانت او د دوکې والا دی، ستا په اهل کې او ستا په مال کې تا لره دوکه درکوي چې ستا مال ستا نه ووایي، ستا د اهل سره زیاتې وکړي، د هغې عزت واخلي. داسې یو خپلوان چې ته ورته د خپلوان نظر کې، داسې یو دوست چې ته ورته د دوست نظر کې، او هغه ستا مال ته او ستا اهل ته غل دی، هغه د تا سره دوکه کوي، دا انسان به الله اور ته وي. موږ او تاسې دوستان لرو، خپلوان لرو، بعضې کورونو ته موږ آزاد ورځو. مؤمنه سوچ وکړه چېرته چې ته د دې اهل ته او د دې مال ته په دوکه کې ونه اوسېږي او دوی ته یو فریب پټ نه کړي، که نه د دې په وجه باندې به الله رب العالمین د اور والاو نه وګرځوي. بیا نبي صلی الله علیه وسلم وایي وذکر البخل والکذب، نبي صلی الله علیه وسلم د بخل تذکره وکړه چې بخیلان به الله اور ته وي، چا کې چې بخل راغی، دروغجن به الله اور ته وي. والشنذیر الفحاش، او هغه انسان به الله اور ته وي چې هغه بد اخلاقه دی او فحاش دی، د فحشاو خبرې کوي، د فحشاو کارونه کوي، د بد اخلاقو ځای الله رب العالمین اور ګرځولی دی. نیک اخلاقو والا او هغه انسان چې د بېحیايي د کارونو او د خبرو نه ځان ساتي، الله عز وجل دا اور ته نه وي. فحاش انسان او الشنذیر انسان، بد اخلاقه، بد زبانه، د سختو خویونو والا انسان الله رب العالمین اور ته وي. اور والا بد اخلاقه خلق دي. مؤمنان به باید خوش اخلاقي ولري، هغوی به درانه اخلاق لري، هغوی به کور کې د پلار سره، د مور سره، د ورونو سره او د خپلو انډیوالانو دوستانو سره د بد اخلاقۍ نه ځان ساتي. کوم انسان چې بد اخلاقه شو د اور ورلنونه یې جوړېږي، الله عز وجل به دا دغې ته وي. او د فحشاو نه ځان ساته، په خبرو کې د فحشاو نه، په اعمالو او افعالو کې د فحشاو نه اجتناب کول. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې
تاسې د دغه 5 کسانو نه ګرځئ الله عز وجل د موږ او تاسې په هغه 3 کسانو کې وګرځئ چې هغه په دنیا کې جنتین دي او الله سبحانه وتعالى هغوی لره جنت ته وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.